دا د دوستان ناست یا ما او ډاکټر صاحب ولاړ سو چې میوه ده دا د انارو اوبه دي دا دی هرې پخېږي ډاکټر صاحب جواری خو به نه خورې نن به پر دغه لاس باندې م ولاړ سو او تاسو فکر مه کوئ چې در دوه مې فوارې دي کم ټیم ماشاءالله ګړۍ د مخه څال اوس بیا ګوره راکاږ د دوه مې فوارې سره د اوله څخه شروع دا تقریبا ګوره دلته مې په بار بار راوستلي یاست رش سو دننه او ګرمي هم سو د ماشومانو شان کم مایک زه باید رانیسم چې بیا نه د باد اواز راوړي السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړه او روغ یاست کندهار ښار دی ښایسته مازدیګری دی عینو مینه ده او زما او د ډاکټر صاحب قدم مو راپیل کړی دی نو نن مې ډاکټر صاحب ته وویل مالیات دې ښایسته کافي ته بیایم یو ځای کافي خرڅېږي که نه و بیا دې یو ځای شیدو ته بیایم نو دوې خبرې دي یوارې به قدم وو تاسو ته به بلاګ جوړ کړو دا ساحه به ووینو نو بیا به په اخر کې وګورو چې کوم یې ورته ځو څنګه ډاکټر صاحب و فیصله به په اخر کې وکړو بلکل نو دا دی مازدیګری دی لمر پر لوېدو دی کندهار ښار دی نو روان یو د خیره سره ځو قدم به مو او پاته سو یو ځای به یو شی مو وخورو صحیح ده ډاکټر صاحب اوکې بدله به سي صحیح ده داسې به ما او ډاکټر صاحب ولاړ سو ګوره دا د دوستان ناست یا ما او ډاکټر صاحب به ولاړ سو چوکا صوفه به قدم هم و او تاسو ته به ولاګ هم جوړ کړو نو لکه څنګه چې مې درته ویلي دی هدف مې دا دی چې روزمره کندهار را سره ووینئ نو کیدای شي ځینې دوستان ووایي چې ته مقصد خاص عینوم یې نه په موږ وینې خو زما هدف دا دی چې زه کم روزمره کارونه کوم یا زما د ورځني کارونه یې نو هغه ستاسو سره شریک کړم نو نن دا زما د ورځني کار څخه دا قدم وهلم دی چې زه قدم وم او دې خواته ګوره د جوز دکان دی جوز مې ډاکټر صاحب ښه جوز در پیدا کړی دی اوه تر هغه ښه جوز دې نه دی خوړلی او هغه ډېر لوکس دی دا ګونه دې خواته هم د جوز دکان دی یا ماشاءالله څونه ښه ښایسته ډیکوریشن یې پر کړی دی ډاکټر صاحب دا د انارو اوبه دي مخامخ هم د انارو اوبه دي ته بیا جواري پخېږي ډاکټر صاحب جواری خو به نه خورې ښه او بل پاتې سو یوه خبره ده ډاکټر صاحب د لمانځه ټیم هم دی د ماښام لمونځ به په کم مسجد کې وکړو ځکه څونه ډېره رنګونه ویلی دا ټکسي والا په دې خاطر ډېره رنګ وی دوی به ځي نو که کلمه بیا مې درته ویله څو دقیقې پاته دي صحیح ډاکټر صاحب مې دا بل لاس ته راواړوئ مالته راسه ډېر وخت پر دغه لاس کتلي نن به پر دغه لاس باندې م ولاړ سو وینې یې ماشاءالله ښه رش و کش دی او موټرسایکلان نو بیا پر کندهار بیخي زیات دي وینئ بیا تاسو ته در معلومیږي نو موږ به هم دغه ولاړ سو دا تقریبا د دومې فوارې سره یو بجې دي وینې څو کمې شپږ دي یعنې 5 بجې دي 15 بالا و هغه کمو ته مې حساب کوئ هغه راسه ورک سو د راکسمال څو کمې کېږي د ساعت مې دی تیز نه دی زده دا دی دومه فواره دومې فوارې ته راورسېدو او تاسو فکر مه کوئ چې در دومې فوارې دي کم ټیم دا ډېره مځکه ده نور نو ما او ډاکټر صاحب بېرته راکاږ سو د دومې فوارې سره دا وینې چیش پلازه ده د السادات نوراني پلازه به یوه داسې به ولاړ سو بېرته دا ولې فوارې وخواته ځو سمه ده دا بیا هغه د اوله څخه شروع دا تقریبا ګوره څوم سړک دی 14 سړک دی
هسې به مخامخ ولاړ سو نو تر اتمه سړکه چې ولاړ سو بیا اوله فواره را رسیږي. اولې فوارې باندې به کاټ سو راسته طرف ته او زموږ شتې عمومي یا د سهار ناشتې یا د شیدو ځای کیفسي ده و دا بېنروا د لوړو زده کړو مؤسسه ده. کیفسي ته ځان رسوو، هلته به پر لار یو ځای د ماښام منځونه مو وکړو او شیدې به مو وڅښو. سمه ده ډاکټر صاحب؟ نو دا د ماښام اذانونه مو وسو او ما او ډاکټر صاحب ځان را رسولی دی. ستاسو دپاره یو شاټ یې نیسو. دا کور یې نوی په دا شپو کې شروع کوي، ډېر ژر یې جوړ کوي، بیخي لنډ وخت کې یې داسې سم یې کوي. د صدیقي کرایه سامان دی د ودو، دا د چا په کار یې نمبر یې در واخلي. دا دی نو د خیره سره دا ملي سوپر مارکېټ سو، دا مکتب سو او په دې ځای کې هم د خوراکو ریډیانې شیان زیات دي. وینې مخامخ د سوپ ریډۍ ده. دا دی د ماشومانو شیان. الحمدلله د ماښام لمونځونه مو وکړو ما او ډاکټر صاحب او اوس نو د خیره سره رالو. دا دي ګوره د انارو د اوبو ریډۍ هم ولاړه ده. اوس نو د انارو اوبه بیخي ډېرې دي. ډاکټر صاحب چیرې یې ورځ څښو؟ دا نو مینې امبولانس دی او دا دې وینې ښایسته ریډۍ ده. مخ ته هم نورې ډېرې ولاړې دي. داسې مخ ته زه ورسمه بیخي ډېرې سوي دي بس پر هر کونج باندې. دا بیا وینې اشورنخود والا دی. دا بیا وچه میوه ده. خواته بیا د انارو اوبه دي. د انارو اوبه او اوبه دا خرچې چې مخ ته ایښتې ډاکټر صاحب دا بیا خرڅوي که یا دا پسې راخي؟ ښه زه هم دا به خرڅوي. ګوره دا د دلته هم دی. دا د سړک د غاړې خوراکونه دي. دا دی د اول مارکېټ سره خو به نو اشنا یاست. دلته مې په بار راوستلی یاست. ټوله مارکېټ مې در باندې لیدلی دی او کیفسي هم دلې ده. نو اوس ما ور ډاکټر صاحب روان. ډاکټر صاحب پر دغه مه خېږه، داسې پر وخېجه دغه کوي دا اوبه راپاشي کالي در خراب کوي. و پام ورسره کوه. دا دې وینې واسې ولاړ دی مخامخ. حاجي واسې سلام علیکم. څنګه په خیر یې؟ ښه جوړ یې؟ ولې څوک نشته؟ ښه زه به ورته کښېنم. سلام علیکم. سلامت کاکو څنګه یې؟ په خیر یې؟ ښه حاجي استاذ څنګه یې؟ په خیر یې؟ سر یې پوره کړی دی؟ راځه چې کښېنو. ته ډېر وختي تللی یې ډاکټر صاحب؟ همته تللی یم، ما اوس پسې در کتل. حاجي واسې څنګه یې؟ کوم کال د جمعې په ورځ راسه دونه راشي؟ بیخي الحمدلله. خلک راځي که نه راځي؟ ښه که زه وختي رالم چی غواړې ډاکټر صاحب؟ شیدې صحیح یا شیدې و ډوډۍ مو ناوخته وه یا غټ دغه به مو ورسره ور واچوې کافي یوال په دواړو بس ته و بیا ترخیږي. بس دا د وینې نفسي ښایسته د ناستې ځای. نو بس راسئ دلته ډېر مختلف خواړه شته، هم د خوراک هم د څښاک. نو شیدې مو راوغوښتې ډاکټر صاحب سره د کافي. ماښام به دی نه شي خوب نه شي در اوس خوراک وکړي یو شی وخوري بیا د شپې چې نشي خوړی. بلکل د شپې ونه خوري بیا په نیمه شپه راویښ شي بیا وږی رښتیا. ما په ویلي مال غټ ګیلاس شیدې دا دوه کوچني راوړه وینې خیر دا هم صحیح ده. دا دی ماشاءالله وګړی د مخه څالو. اوس بیا ګوره ګراکان ډېر څه موږ وختي راغلي وو.
لاړم چې محمد کاکو هغه دي پیسې رش سو دننه او ګرمي هم سوه نو ډاکټر صاحب ته مې وویل مال درځه نور به ولاړ سو وبوځو دلته بیخي راشو کاشو موږ ځای هم نیولی و ځکه موږ خوراک هم کړی و هغه لاس چې دی پر هغه لاس باندې بیخي زیات راشو داسې ته ورته وګوره یا نو ما و ډاکټر صاحب دغه لاس ته ځینې راواوښتو دا مې یو ښه ښایسته غټ کور دی داسې د موټرسایکلانو اوازونه تاسو بې اورئ او دا چې د خیره سره زه یو دانه ښه ښایسته میک پیدا کړمه د میک مطالعه ما کړې ده چې کوم میک زه باید رانیسم چې بیا نه د باد اواز راوړي او نه د موسیقلانو د دې شان اواز راوړي نو ډېر آرام زما اواز به راوړي نو هغه میک چې دی په افغانستان کې نشته نو انشاءالله زه به کوشش وکړم چې پیدا یې کړم د خیره د ډي جی آی میک ټو په نامه باندې دی نو اراده مې ورته کړې ده تاسو دعاوې کوئ چې پیدا شي اوله فواره د ماښام په ټیم کې شاماني ټیم اوله درځه نو بس ما استاد ډاکټر صاحب اخوا کې مټران درولي دي چې یو دم رایله کړله دا به زه زما ستا کار ونه سي دا دی او دا دی دې خواته میلکو ده هغه ملت وټل دی او هغه لاندې هغه دوکان دی هغه ما او ډاکټر صاحب چې ورغلي وو جوس مو کې وخوړی موږ هم راورسېدو توره شپه ده شی معلومیږي که نه معلومیږي نو بس دا و زموږ د مازدیګري یو بلاک نو چای مو وخوړې شیدې البته ښه خوند یې وکړی کافي م په ګډه وه نو تر یو بل باغه ښه وخت ولرئ د الله په امان ښې چارې بای بای ډاکټر صاحب ښه وخت بیا